ما دا نن یو میسیج ما ته راغلی په خدای قسم که درته وایم حیران به پاتې سي خو درته وایم مهرباني پاتې سي له یو فامیل نه میسیج راته راغلی له دې باړه چینار نه میسیج راته راغلی ده له باړه چینار نه دومره انقلاب مو پکې راوستلی تر اوسه د خدای په فضل سره یعنی اوس د حق دین په لټه کې ښځې لا اوس پسې دي چې د حق دین په لټه کې یو انجلۍ میسیج راته وکړل وایي پلار مې وایي راته راغلل د 18 کلو شاوخوا عمر یې ده وایي پلار مې راته ویل چې بچي آغا صاحب وایي راته ویل چې د تا لور اوس پیغله سوې ده آیا د امام حسین علیه السلام په سنتو یې عمل کړی که نه ده کړی وایي ما ورته ویل چې د څه شي سنت وایي متعه یې کړې که نه ده کړې وایي ما ورته ویل چې یا تر اوسه پورې خو بې نه یې کړي نو وایي دغه آغا صاحب راته ویل چې ورسه د تا په کور د خدای لعنت راورسي وایي د نجلۍ تر اوسه پورې متعه نه ده کړې وایي راغلم کور ته وایي پلار مې کور ته راغلل او ما ته وایي چې آغا صاحب ویل چې متعه دې کړې ده وایي ما ورته ویل چې نه مې ده کړې وایي ورسه آغا صاحب سره متعه وکړه چې زموږ په کور لعنت راوري له اسمان نه استغفر الله اجلي وایي چې وایي ما ورته ویل چې پلاره دا ته اوس څه کوې زه متعه نه کومه وایي پلار مجبوره کړلم وایي ما ورته ویل چې که دې بیا مجبوره کړلم بیا زه بیا د تا لور نه یم پردی ملا ده پردي سړي سره زه متعه څنګه وکړم نه یې کومه زه بیخي خپله حلاله نکاح واده کوم نو هماغه نجلۍ سره له خپلې موره سره له خپل یو ماشوم نه اسلام آباد ته راغلی دی او تاسې بیا پوښتنه مو کړې په باړه چینار کې چې هر څوک د باړه چینار وي چې یو نجلۍ یوه مور یو ماشوم دا اسلام آباد ته تښتېدلي دي مننه شفیع الله صاحب ونو د دوی داسې که یعنې که چیرې ما ستاسې په واټساپ کې یو ګروپ لرئ که چیرې زه د دغه ایرانیانو پیلمدارۍ یو ویډیو تاسې ته در واستوم یعنې ان تر دې پورې که چیرې یو داسې عالم چې تاسې یاست په ایران کې وه یعنې شاید د ورځې باور وکړه چې تر 10,000 خلک دې هم ډېر د ښکوایي ان تر دې پورې چې د دوی خلک خپله د دوی پر خبرو باور نه لري یو بله جالبه ویډیو چې ما ولیدله د تهران امام جمعه دی د کوم له وایي جنت په $1,200 خرڅوي متر یو متر مځکه په $1,200 خلک روپۍ ورکوي وایي د امام حسین علیه السلام وایي د هغه څخه تاسو ته سند په جنت کې درکوه کیږي یعنې داسې خرافات وایي چې د دوی خلک یې خپل هم کبور نه لري بیا وایي مادر معاویه وایي 1150 ته شوهر داشت وایي 1,150 میړونه درلوده یعنې یو ډېرې جالبې ان تر دې پورې چې دوی خپل اهل بیت ته توهین کوي خپل خلک هم قبول نه لري الله اکبر مننه ګرانه وروره نوم خو دې نه راځي الله دې اجر درکړي ډېر مهرباني السلام علیکم ورحمة الله خپل مجلس مو کوي بالا مو خدای